بسم الله الرحمن الرحیم د ګوګل سکیچ اپ پروګرام باندې شروع کوو. ګوګل سکیچ اپ د ټول نه مخکې راځو د ګوګل سکیچ اپ معرفي ده چې ګوګل سکیچ اپ څه شی دی. ګوګل سکیچ اپ د ګوګل کمپنۍ د خوا نه په 2009 کال کې جوړ شوی دی او د 3D ډیزاین لپاره استعمالیږي. راځو د ګوګل سکیچ اپ پروګرام په واسطه باندې جوړ شوي ځینې عکسونه ګورو ترڅو وپوهیږو چې دغه پروګرام سره کوم کار کوي. راځو دغه یو عکس دی چې دته لینډسکیپ ډیزاین وایي یا د یو منظره ده. صحیح شو. دغه چې دا د ګوګل سکیچ اپ پروګرام په ذریعه باندې جوړه شوې ده. د دې نه وروسته راځو یو بل عکس ته. دغه عکس تاسو ګورئ د یو تعمیر عکس دی. دغه د دې ډیزاین چې دی 3D ډیزاین موږ کولی شو په سکیچ اپ پروګرام باندې وکړو. د دې نه وروسته سکیچ اپ پروګرام د نورو موخو لپاره هم کارولی شو، لکه د کمپیوټر ډیزاین چې دا میخانیکي انجینري په برخه کې، بل د هلیکاپټر ډیزاین، بایسیکل، دغه نور ډیر وسایل چې موږ په ورځني ژوند کې کاروو دغه ډیزاین موږ کولی شو چې په دغه پروګرام باندې وکړو. د دې نه وروسته موږ سره یو پوښتنه پیدا کېږي چې واټ سکیچ اپ از، یعنې دا سکیچ اپ پروګرام څه شی دی. صحیح شو. د دې پروګرام په ذریعه جوړ شوي یو څو عکسونه موږ وکتل. د دې نه وروسته راځو د پروګرام تعریف ته. د پروګرام تعریف دغه څه شی وایي سکیچ اپ. فارملی ګوګل سکیچ اپ. فارملی معنا د دې نوم چې د سکیچ اپ دی پخوا د ګوګل سکیچ اپ په نوم باندې یادېدو. is a 3D modeling computer program. دا د 3D ماډل جوړولو لپاره یو د کمپیوټر یو پروګرام دی for a wide range of drawing. چې a wide range معنا د ډراوینګ لپاره دا یو پراخه ساحه لري، یعنی ډېر غټ ډراوینګونه موږ پراخه ساحه باندې ډراوینګ موږ په دې کې کولی شو. د اپلیکیشن دا د ډراوینګ یو اپلیکیشن ده سچ از ارکیټیکچر، لکه د مهندسۍ په برخه کې موږ کولی شو دا وکاروو. انټیریر ډیزاین یعنی د کور داخلي ډیزاین کوم یو، لکه د په دیوالونو کې د تصویرونو لګول، د چوکو نظم برابرول، دغسې نور ډېر کارونه موږ د یو اطاق یا د یو تعمیر په داخل کې داخلي ډیزاین لپاره دغه کارولی شو. لینډسکیپ ارکیټیکچر. لینډسکیپ معنا د یو منظرې ارکیټیکچر یا د منظرې مهندسي کول د یو منظرې جوړول. صحیح شو. لکه مخکې په دغه عکس کې تاسو وکتل یوه منظره جوړول. د دې نه وروسته سیول اینډ میکانیکل انجینرینګ. د سیول انجینري کومه چې موږ تاسو اوس لولو. صحیح شو. سیول انجینري په برخه کې او د میکانیکل انجینري لکه د میخانیکي انجینري د پرزو جوړول، مثلا د کمپیوټرونو، بایسیکلونو، دغه تصویر کې تاسو ګورئ دغه شیانو د جوړولو لپاره هم دغه کارولی شو. د دې نه وروسته فلم اینډ ویډیو گیم ډیزاین. کولی شو دغه په فلمونو کې، لکه د مثال په توګه په کارتوني فلمونو کې او دغسې نور د بعضې فلمونو په بعضې ساحو کې وکاروو. او ویډیو گیم ډیزاین، د ویډیو گیمونه خو به تاسو ټول لیدلی که نه، دغسې ویډیو گیمونه چې دي په دغه کې کولی شو د ویډیو گیم دپاره ساحې جوړ کړو. مثلا دغسې اتاقونه او نور تعمیرونه جوړوو چې د هغې څخه په ویډیو گیم کې استفاده کوو. د ګوګل سکیچ اپ په واسطه باندې یو تعمیر جوړوو، هغه بیا نورو اپلیکیشنونو ته نورو پروګرامونو ته انتقالوو، د دې لپاره چې په دې کې موږ په اسانۍ سره کولی شو یو شی رسم کړو. صحیح شو. دا و تعریف. د تعریف نه وروسته راځو انسټالیشن ته، چې څنګه کولی شو دغه پروګرام انسټال کړو. تاسو ټول د کمپیوټر سره بلدتیا لرئ او د پروګرامونو په انسټالیشن کې ښه پوهېږئ چې څرنګه کولی شو یو پروګرام انسټال کړو. خو بیا هم راځو د دې لپاره چې یو پروګرام موږ انسټال کړو، د پروګرام د انسټالولو لپاره موږ د پروګرام سیټ اپ ته ضرورت لرو. اوس د ګوګل سکیچ اپ سیټ اپ زه په خپل کمپیوټر کې لرم. راځو دغه سیټ اپ ته. د سیټ اپ چې دی د پروګرام په دوه برخو باندې ویشل شوی دی، چې یو پرو ورژن دی، د دوه ورژنونه لري ګوګل سکیچ اپ. یو پرو ورژن دی، یو میک ورژن دی. میک ورژن زموږ سره د ډېر وخت لپاره کار کوي چې اپډیټ ته ضرورت نه لري. بل پرو ورژن دی. پرو ورژن چې دی د دې څخه لږ پرمختللی دی، خو د مشخص وخت لپاره زموږ سره کار کوي. اوس راځو انسټالیشن ته. راځو په سیټ اپ باندې رایټ کلیک کوو، رن از اډمنسټریټر باندې کلیک کوو، یا دغه یاس کوو. دغلته سیټ اپ موږ سره په خپله مخ ته ځي. کله چې دغه آخر ته ورسېږي نو موږ سره ځینې اپشن راکوي، د نیکسټ اپشن راکوي. بعضې وخت داسې زموږ سره مشکل پیدا کېږي چې دغه پروګرام زموږ په کمپیوټر کې نه انسټالېږي. د مشکل د رامنځته کېدو په صورت کې موږ ګورو که چېرته زموږ کمپیوټر 32 بایټ او زموږ سره سیټ اپ 64 بایټ نو دغه نشي انسټالېدی. د 32
بایټه وینډو لپاره 32 بایټه سکیچ اپ او د 4 شپېته لپاره 4 شپېته او ځینې وخت یو بل مشکل زموږ سره پیدا کیږي چې د نت فریم ورک په نامه باندې یو سافټویر دی نت فریم ورک چې کله زموږ کمپیوټر کې نه انسټال شي موږ نشو کولای چې ګوګل سکیچ اپ انسټال کړو نو نت فریم ورک مخکې دا غن انسټالو بیا ځو ګوګل سکیچ اپ انسټالو ښه دغه زما په کمپیوټر کې الریډي انسټال دی نیکسټ وهم دلته ماته چینج ریپیر او ریموو اپشن راکوي خو زه نه غواړم ریپیر کوم او نه غواړم ریموو کوم نو کله چې تاسو په کمپیوټر کې نه انسټال شي نو نیکسټ اپشن تاسو سره خالیږي په نیکسټ باندې کلیک وکړئ او تاسو کولی شئ خپل کمپیوټر کې دا انسټال کړئ دا کلوز کوم اوس انسټالیشن نه وروسته موږ یو پروګرام کله انسټال کړو غواړو هغه خلاص کړو نو اوپننګ سکیچ اپ ته ځو اوپننګ سکیچ اپ د سکیچ اپ د اوپن کولو لپاره کله چې موږ سکیچ اپ انسټال کړو په کمپیوټر باندې نو زموږ په سکرین کې یو شارټ کټ موږ ته راځي سکیچ اپ 2016 د سکیچ اپ کوم ورژن چې موږ د سیم کال انسټال کړو دا هغه نوم موږ سره راځي په سکرین باندې اوس دغه باندې ډبل کلیک کوو دا سافټویر موږ سره خلاصيږي ها کله چې دغه سافټویر خلاص کړو د دوی نه مخکې کچیر ته زموږ په کمپیوټر کې دغه انسټال شوی خو کار نه ورکوي ځینې وخت چې مشکل پیدا کېږي چې دا اپډیټ غواړي د انټرنیټ نه یا اپډیټ غواړي نو دا په هغه وخت کې د انټرنیټ سره کنیکټ کوو او په اډ لایسنس باندې کلیک کوو موږ ته لایسنس کی راکوي هغه دغلته ورکوو اپډیټ کېږي خو اوس زموږ سره دا الریډي د 9 ورځو دپاره فعال دی صحیح شو نو اوس موږ ته لایسنس کی نه راکوي او د انټرنیټ سره هم نه دی ټچ شوی د دې نه وروسته چوز ټمپلیټ ته راځو ټمپلیټ معنا یو کاري چوکاټ ځان ته یو واحد ټاکل په سکیچ اپ کې ځان ته واحد ټاکو مثلا موږ په فوټ او انچ کې کار کوو یا په متر کې کار کوو یا په ملي متر کې کار کوو دغه ته موږ ته تیار ټمپلیټونه جوړ دي په ټمپلیټ باندې کلیک کوو او سٹارټ یوزینګ سکیچ اپ بیا په دغه باندې کلیک کوو موږ سره سکیچ اپ پروګرام خلاصېږي دغه د سکیچ اپ انټرفیس یا د سکیچ اپ پروګرام صفحه ده صحیح شو ها د دې نو وروسته زو آوټلاین ګورو چې چلو ټمپلیټ باندې پوه شو ټول بار ویوینګ موږ یو ټول بار موږ نه دغه ته سکیچ اپ تراشو کله چې په اول کې موږ سکیچ اپ انسټال کو دغه یو ټول بار د موږ سره شوی نور ټول بارونه موږ نه لرو څنګه کولای شو چې یو ټول بار ځان ته شو کو یو ټول بار ځان ته ښکارا کو د دې لپاره موږ دوه طریقې لرو اوله طریقه دا ده چې زو په ویو باندې کلیک کوو دغه ته او په ویو کې موږ ته دغه لیست کار کوي په دې کې ټول بار باندې کلیک کوو په ټول بار کې دغه ته په ګوګل سکیچ اپ کې چې زموږ سره کوم ټول بارونه موجود دي دغه ټول لیست موږ ته ښکارا کوي کوم ټول بار چې زموږ په کار ده په هغه باندې دغه ته ټیک مارک ان کوو ټیک مارک ان کو هغه ټول بار زموږ سره ښکارا کوي ګوره لارج ټول سیټ دغه باندې کلیک کوم دغه ټول بار زموږ سره ښکارا شو دغه ټول بار کې چې کوم کمانډونه زموږ په کار ده هغه کولای شي استفاده کوو د دې نو وروسته لار کمانډ لرونه زموږ سره استفاده هغه ان کیږي بیرته اف کوو لار اف شو دغه ته ډیر ټولبارونه دي کولای شي دغه د خپل ځان سره ان کوو دغه څخه استفاده وکړو کوم شان چې موږ په کار دی وروسته د درس مطابق کوم کمانډونه زموږ په کار راځي هغه ځان سره ان کوو او دغه څخه استفاده کوو اوس په دې باندې پوښتنه چې څنګه کولای شي یو کمانډ یو ټولبار ځان ته ښکارا کوو بیرته هایډ کوو نو دغه ټیک مارک ان او اف کوو په دغه باندې ښکارا کیږي د دې نو وروسته د ټولبار د شو کولو لپاره یو بل طریقه موږ لرو په موجوده ټولبارونو باندې رائټ کلیک کوو موږ سره یو لیست کار کوي د کوم ټولبارونه چې موږ ټول په سکیچ اپ کې لرو دا ټول لیست کار کوي هغه باندې کلیک کوو مثلا زمونږه د سټایل په نوم باندې یو ټولبار پکار دی صحیح شو دغه باندې کلیک کوو سټایل ټولبار موږ ته دغلته ان شو ته بیرته رائټ کلیک کوو په دې ټولبار باندې سټایل باندې بیرته کلیک کوو بیرته ورکیږي دغلته نه کولای شو موږ ځان ته ټولبار شو او هایډ کوو بیرته راځو آوټلاین ته په آوټلاین کې ټولبار ویو باندې پوه شو صحیح شو چاته مشکل شته ها ټولبار ویو باندې ویوینګ باندې پوه شو اوس راځو اوربیټ کمانډ د ټولبار نو ورڅ اوربیټ کمانډ موږ لرو راځو ریکټنګل یو دانه ریکټنګل دغه تر اسمو دا یو ابجیکټ دی زموږ سره کچیرته اوربیټ کمانډ موږ سره څه کار کوي راځو په دې لارج ټول سیټ کې دغه دا کمانډ موږ سره د اوربیټ بناوو دا باندې کلیک کوو دا کمانډ موږ سره ان کیږي اوس د غواړو د ابجیکټ څلور خواو ته وګورو د ابجیکټ روټیشن ورکو دوران ورکو څنګه کولای شي ته دوران ورکو د دې لپاره دغه اوربیټ کمانډ ځان سره اخلو دغه د کرسر شکل په دغه باندې بدلیږي کولای شي دغه باندې دوران ورکو صحیح شو کلیک نیسو
د ماوس کلیک هم دغسې نیسو هر طرف ته چې وغواړو د دې مخ مونږ کتلی شو. ها د دې دپاره بېرته د کمانډ نه وتو دپاره سپیس کلیک کوو. صحیح شو؟ سپیس باندې د کمانډ نه وځو. که چېرته تاسې د ماوس څخه استفاده وکړئ نو دغلته په ماوس کې یو بټن ده، دغه ته چې سکرول بټن د دې په واسطه مونږ هم کولی شو چې دغه اربیټ کمانډ وکاروو. د سکرول بټن پریس سره اربیټ مونږ سره آن کېږي. ګورئ زه سکرول بټن پریس کوم، ګورئ اربیټ مونږ سره آن شو. سکرول بټن پریس نیسو، اربیټ کمانډ نه مونږ دغسې استفاده کولی شو. د پرته د دې نه چې مونږ راشو دغلته ټول بار نه هغه واخلو اربیټ، نو کولی شو په لنډه طریقه د دې نه استفاده وکړو. ها د اربیټ نه وروسته راځو پین کمانډ. پین کمانډ دغه هند ټول چې کوم یو دی د لاس شکل دی، دا مونږ سره د پین په نامه باندې یادېږي په سکیچ اپ کې. د پین کمانډ په واسطه مونږ کولی شو خپلې صفحې ته حرکت ورکړو، خپله صفحه کش کړو، ښکته پورته لیفټ رایټ کوم طرف ته چې تاسو وغواړئ کولی شئ صفحه د دې په واسطه باندې کش کړئ. کلیک نیسو دغسې لیفټ رایټ اپ ډاون هر طرف ته چې تاسو وغواړئ خپل صفحه کش کولی شئ. ها دلته اوربیټ سره یو بل مونږ سره لیکل شوي زوم ایکسټینډ. صحیح شو؟ اوربیټ دغلته د دې نه زه یو کاپي اخلم. صحیح شو؟ د دې نه ما کاپیانې واخیستې، ما ته اوس دغه ابجیکټ ښکاره کېږي، خو نور ابجیکټونه ما ته نه ښکاره کېږي. د دې دپاره چې زه پوه شم د ګوګل سکیچ اپ په یو شیټ کې ما څومره ډیزاین کړی دی، د ټولو د یو ځل سره شو کولو، د یو ځل سره د کتلو دپاره موږ د ایکسټینډ کمانډ نه کار اخلو. دغه د زوم ایکسټینډ کمانډ چې دی زموږ سره په دغه ځای کې موجود دی، زوم ایکسټینډ. په دې باندې کلیک وکړو او موجوده ټول ډراوینګ موږ ته په یو ځل باندې ښکاره کوي. اوس کولی شو ټول ډراوینګ په یو ځل باندې وګورو. کوم ډراوینګ چې زموږ پکار مثلا دغه ابجیکټ زما پکار دی، کولی شم دا ځان ته زوم کړم. صحیح شو؟ زوم یو زوم ایکسټینډ دی. د بل عادي زوم دپاره موږ دغه سکرول بټن چې دا دوره تاوو. صحیح شو؟ د دې په دغه باندې موږ کولی شو ځان ته ابجیکټ زوم کړو، زوم آوټ ان آوټ د زوم دواړه په دغه باندې استفاده کولی شو. ها د پین کمانډ پین او اربیټ کمانډ باندې پوه شئ؟ صحیح شو؟ شارټکټونو باندې وروسته کار کوو. صحیح شو؟ ها په دې باندې پوه شئ؟ ها اوس راځو بل د دې نه وروسته موږ سره پنسل کمانډ دی. پنسل کمانډ دغلته موږ سره په لارج ټول سیټ کې موجود دی. دغلته پنسل د لاین په نامه باندې موجود دی. صحیح شو؟ لاین پنسل په شکل باندې کلیک وکړو، لاین کمانډ موږ سره آن کېږي. دغلته اول د ټولو نه اول یو کلیک کوو، موږ سره دا کمانډ آن کېږي. صحیح شو؟ اول مبدا ورته ټاکو، د هغې نه وروسته موږ خپل ډراوینګ شروع کوو. مبدا یې دغه ساحه موږ وټاکله. اوس کله چې دغه ښي طرف ته راشم دغلته د دې رنګ شین کېږي، نو یعنې دا د دې مطلب دا دی چې دا د شین محور سره موازي دی. صحیح شو؟ هر طرف ته چې لاړ شم هماغه طرف باندې کولی شو په آزاد لاس باندې هغه ډراوینګ موږ خپل وکړو په کوم طرف چې زموږ خوښه وي. اوس راځم دغه اندازې پورې یو کلیک کوم، یو کلیک دغلته، دلته بل کلیک کوم. دا لاین کمانډ زما سره تر هغې ان دی تر څو چې ما د کمانډ نه ځان ایستلی نه وي. د کمانډ نه د وتلو دپاره په سپیس باندې کلیک کوو. صحیح شو؟ سپیس کلیک کوم، کمانډ نه ووتم. صحیح شو؟ ها پنسل کمانډ څه وظیفه اجرا کوي؟ د یو لین د رسمولو دپاره، مستقیم خط د رسمولو دپاره پنسل کاروو. صحیح شو؟ اوس پنسل خو موږ وکاروو د دې دپاره چې یو لین موږ په مشخص اندازه باندې رسم کړو، نو پنسل باندې کلیک کوو، بیا مبدا ټاکو ورته. د هغې نه وروسته موږ د خپل ځان دپاره واحد ټاکلی و متر. د متر مثلا 3 متره خط زموږ پکار دی. 3 کلیک کوو، انټر په کیبورډ کې 3 متره خط زموږ سره رسم شو. صحیح شو؟ بېرته راځو په دغه طرف باندې 2 متره خط زموږ پکار دی. 2 انټر. په هر اندازه چې تاسو دغلته انټر کوئ هغه تاسو ته یو خط درکوي، په هماغه اندازه خط تاسو ته رسمیږي. خو تر څو چې د کمانډ نه وي وتلی موږ سره پنسل آن دی. اوس بېرته راځو د مبدا بېرته د انجام سره وصلوو. مبدا چې د انجام سره وصل کړو دلته موږ ته یوه ایریا یا ساحه جوړوي. کلیک سره یو ایریا جوړه شوه. صحیح شو؟ دا یوه ساحه ده. اوس راځو بېرته آوټلاین ته. په اسکیپ او سپیس بټن ما ته څه ویلې چې په دې باندې کولی شو د کمانډ نه وځو. صحیح شو؟ د هغې نه وروسته پوش پول کمانډ موږ سره څه وظیفه اجرا کوي؟ دغلته مو یو ایریا ځان سره رسمه کړې ده. صحیح شو؟ د ایریا دغه کمانډ چې موږ سره دی د پوش پول کار اجرا کوي. پوش پول څه معنا لري؟
پوش معنا کش کول او ټیله کول یو سطح موږ جوړه کړې ده د هغې نه 3D جوړوو څنګه یې کش کوو څنګه بیرته هغه ټیله کړو څه شو ښه دغلته د کله چې دغه ایریا ته داخل شي ما د ایریا شکل ګورئ تغییر کوي ماوس چې کله داخل شي د ایریا ته د دې شکل تغییر کوي ګورئ په د سرفیس کې یو اندازه تغییر راځي د رنګ څه شو کله چې دغه شکل تغییر وکړي دغه باندې یو کلیک کوو پوش پول کمان زموږ سره آن کېږي دغسې کش کول چې دي دا چې دی پول کول دی بیرته چې هغه طرف ته وړو پوش کول یعنې ټیله کول څه شو د ایریا موږ په دغه شکل سره پوش او پول کولی شي لکه دغه سطحه موږ نور پورته وړو کلیک کوو کش کوو سطحه موږ سره زیاتېږي ګورئ اربیټ کمان باندې د هر طرف موږ کتلی شو څه شو اربیټ کمان راځو دغلته نه اخلو کولی شو د دې هر مخ موږ وګورو څه شو ښه دلته د یو ابجیکټ ما رسم کړی و راځم دې ته یو لاین رسمومه د دې ته میډ پوینټ ده میډ پوینټ ګورئ دلته ګریپونه موږ سره شته دی لکه په کونج کې شین رنګ لري ګورئ دلته آبي رنګ لري دا ګریپونه د دې لپاره چې یو خط مبدا منځنۍ نقطه او انجام موږ ته ښکاره کړي څه شو د دې لپاره ګریپونه ورکړل شوي چې د دې لپاره چې یو د خط د منځ نه موږ یو بل ډرایوینګ شروع کړو یو بل خط رسمول شروع کړو موږ ته د منځ نقطه موږ ته معلوموي اوس د دې د منځ نه یو خط رسمومه دغسې د شین آبي محور سره موازي چې هغه ارتفاع ورکړم دې ته څه شو یو په دغه فاصله باندې یو خط ما رسم کړو بېرته د دې انجام سره وصلوم یو ایریا موږ ته جوړه شو څه شو بېرته د دې ځای نه دغلته یو بل خط رسمومه نو دلته زموږ سره یو ایریا جوړه شوه خو دلته وګورئ دغه ایریا چې دا فیل نه د منځه ډک نه دی څه شو د دې دپاره چې دغه تعمیر دغه سرپوش کړو څه شو نو پول پوش کمان نه کار اخلو دغه کش کوو خو دلته کله چې د یو سرفیس په منځ کې خط کش شوی دا سرفیس چې دی دا سطحه چې دا ایریا په دوه برخو باندې ویشي د دې لپاره چې دا یوه برخه کړو دلته زموږ سره بل کمان دی اریز څه شو اریزر څه ته وایي پنسل پاک د دې کمان په واسطه موږ کولی شو دغه خط ځان سره پاک کړو اریزر باندې کلیک کوم دغه خط ځان سره پاک کوم ځکه چې د ایریا په دوه برخو ونه ویشل شي که په دوه برخو ویشل شي یوه برخه زموږ سره کش کېږي بله برخه پاتې کېږي څه شو مثلا عملي دلته وګورئ پول پوش کمان اخلم دغه کش کوم ګورئ یو طرف پاتې شو بل کش شو بل طرف موږ سره پاتې شو د دې لپاره چې دا یو سرفیس یوه ایریا د دې نه موږ ته جوړه شي نو بېرته کنټرول زد باندې دغه دلته پرېږدم کنټرول زد پرېس کوم کنټرول زد بېرته بک ځي څه شو ښه اوس ایریزر اخلم دغه منځنی خط چې دی ځان سره پاک کوم څه شو پاک شو اوس دا یوه ایریا شو دغه پوش پول کمان اخلم دغلته نه او دغه باندې دې سرفیس باندې کلیک کوم راځم دغه ځای پورې دا فیل شو نو سره یو سطحه جوړه شو څه شو ښه بعضې وخت زموږ سره یو مشکل جوړېږي کنټرول زد بېرته وروسته ځم دغه ایریا موږ که چېرته دغه سرفیس د دې طرف نه کش کړو خو دا کش کېږي فیل راځي ګورئ دا طرف ډک دی خالي راغی څه شو دا طرف ګورئ موږ سره خالي دی منځ کې خالي راځي ولې خالي راځي دلته موږ سره مشکل شو که نه اوس څه شی کولی شو د دې لپاره نو په دغسې مشکل سره چې کله مخ شو موږ کنټرول بټن باندې پریس کوو ګورئ کنټرول بټن چې پریس کوو په خپله ډکېږي څه شو کنټرول بټن او تر کومې ساحې چې موږ وغواړو دغه غځولی شو څه شو منځ یې ډک راغی بعضې وخت د دې داخلي برخه چې د خالي راشي کنټرول پریس کوو دغه په خپله ډکېږي څه شو پوه شوئ اوس آوټلاین کې لرم پوش پول کمان کنټرول ریورس کنټرول سره ریورس کنټرول باندې پوه شو کنټرول سره منځ فیل کېږي بل دلته دی ریورس فیس څه شو دلته راځو د خپل ډرایوینګ ته دلته که چېرته وګورو د دې ساحې رنګ چې دی سپین دی دغه هم سپین دی دا هم سپین دی خو دغه ساحه چې ده دغه سطحه چې ده زموږ سره بدل رنګ لري نو کله چې موږ یو ایریا رسموو هغه یو طرف یو رنګ لري بل طرف بل د دې لپاره چې دغه ریورس فیس معنا سرچپه طرف یې کتل څه شو بل مخ یې کتل نو د دې لپاره په کمانډ نه موږ وځو څه شو رائټ کلیک په دې سرفیس باندې کوو دلته زموږ سره یو کمانډ دی د ریورس فیس په نامه آپشن دی څه شو رائټ کلیک ور باندې کوو دغه مینو موږ ته ښکاره کېږي په دې کې په ریورس فیس باندې کلیک کوو موږ ته د دې مخ بدلېږي ریورس فیس کلیک کوم سپینه سطحه پیدا شو څه شو بېرته په دغه باندې کلیک کوم ریورس فیس د دې شکل تغییر کوي ګورئ د دې ایریا چې ده د دې سرفیس چې ده دوه رنګه لري یو مخې یو رنګ لري بل مخې بل رنګ د دې لپاره چې د دې مخ ته تغییر ورکړو په ریورس فیس باندې کلیک کوو څه شو اوس بېرته غواړم د دې رنګ سپین رنګ ته واړوم رائټ کلیک ریورس فیس بېرته هغه عادي رنګ ته خپل واخلئ څه شو پوه شوئ
دین اوس ځو آوټلاین ته. ها ټیپ میجر ټول. ها زموږ سره بل کمانډ دی ټیپ میجر ټول. دغلته فیتې شکل لري. ټیپ څه ته وایي؟ ټیپ موږ سره معنا لري فیته. د ټیپ معنا ده فیته. فیته د څه لپاره کاروو؟ اندازه کولو یا اندازه ګذارۍ لپاره. ټیپ میجر ټول چې دی اندازه کولو لپاره کاروو.